د دې سره موټر ډرایور باندې نظر ساتئ چې څه کوي ښه او تاسو هم د ویډیو په دقت سره ګورئ چې دې کې څه مطلب پروت دی. ومولیده او ممکن چې تاسو به مطلب ترې اخیستی چې آخر د ویډیو کلیپ نه مطلب څه و. ګورئ دوستانو اب زه به پلیز تاسو ته در یادوي چې د موټر چلولو په وخت کې خورا دقت وکړئ. ایخوا دیخوا خپل ځانونه مه مصروف کوئ او د ټلیفون استعمال باندې خو تاسو ته پته ده چې همیشه سپارښتنه درته کیږي چې د موټر چلولو په وخت کې ټلیفون مه استعمالوئ او په خپل هم د ویډیو کلیپ کې د ټلیفون استعمالولو نتیجه ولیده. که چیرې په تاسو کې کم چا سره اشاره کراس کړه اول خو به زر درهم جریمه کیږئ بیا به درته 12 بلک پوینټونه درکوی کیږي. د هغې تر څنګ به ستاسو موټر د دېرش ورځو څخه واخله تر 3 میاشتو پورې ضبط کیږي. کله چې ستاسو موټر ضبط شو نو بیرته همدې موټر پر خلاصولو باندې به په کومه موده چې تاسو ته درکړی شي هغه په جریان کې به ته 50,000 درهم جریمه ورکوئ. که چیرې ته همدغه جریمه پرې نه کړی شوه پیسې دې ور نه کړې نو بیا به څه کیږي ستا همدا موټر به لیلمي کیږي. نو ستاسو واړو څخه مې هیله دا ده چې د موټر چلولو په وخت کې خورا احتیاط وکړئ. سمه ده؟ مننه.